ایرانی، پاکستانی او افغاني؟ هغه هم خوږې دي، هغه هم خوند او دا هم خونددار دي. بیا اخره کې ووایه چې په دې درې واړو کې کومه یوه یې ډېره خوږه وه؟ د افغانستان مال په خوندول په هېڅ ځای کې نه پیدا کېږي. دا چې دی د کابل حضوري چمن دی. چمن خو نشته داسې په نوم چمن دی، ټول خاوره دی، بس ماشومان دي، ځوانان دلته لوبې کوي. سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومن ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا د کابل ښار کې حاضر یم. لیدونکو لکه څنګه چې ګورئ دغه د کابل ښار حضوري چمن سیمه ده چې دلته زیاتره داسې تازه بېلابېلې میوې پلورل کیږي او د دې ترڅنګ اخوا ته بیا حضوري چمن دی. حضوري چمن به هم وګورو ځکه ژمی په ختمېدو دی چې څنګه دا چمن شین شوی دی که نه، په ګډه به سره وګورو. خو پیل کې مې زړه دی دلته چې ګورم تازه میوې دي رنګارنګ بېلابېل ډولونو کې. نو غواړم د دې مالټو په اړه معلومات ترلاسه کړم. ډېرې ښایسته په دې سیمه کې ښکاري چې څو رقمه مالټې دي، د افغانستان هم پکې شته که نه شته. دلته دا ورور دی، له دې سره به یو څو خبرې اترې ولرو. سلامونه وروره، جوړې په خیر ښې، صحت دې ښه دی؟ ستړی مه شې ته، جوړې په خیر، صحت دې ښه دی؟ کلاري ده. تاسو کې کوم یو دکاندار دی؟ دا چې دی استاد دی چې شاګرد دی. ښه، دا استاد دی او ته شاګرد دی. ډېر ښه، څنګه یې استاد؟ جوړې صحت دې ښه دی؟ مبارک نوم دی، د کوم ځای؟ هغه د شمالي. د شمالي د شمالي د کومې ولسوالۍ؟ کلکانو. د کلکانو ولسوالۍ. دوستانو څو ورځې وړاندې مونږ کلکانو ته ورغلي وو. هلته دا کنګینه چې ورته وایي که نه، دا انګور چې پکې وي، په هغې باندې مې یو پروګرام جوړ کړی و چې زموږ دوستانو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې به لیدلی وي. نو دلته خو کنګینه دې نه ده راوړې؟ نه کنګینه نه ده راوړې. څنګه د کلکانو یو دلته کنګینه نشته؟ بس نشته، هغه وخت د ټیم انګوري بس وخت خلاص وي، بعضې خلکو ساتلي. پوه شوې؟ سمه ده. څو رقمه میوه دلته خرڅوي فعلا؟ بس دغه د میوه خو 10-20 رقمه میوه د انار شو، مالټه شو، کیوي شو. 10-20 رقمه. په دې کې څو فیصده د افغانستان میوه ده؟ دې کې 1%، 2%، 3%. 3% پکې د افغانستان دي. ځکه اوس خو ژمی دی، ځکه افغانستان کې میوې کمې، بیا اوړي کې ماشاءالله ټولې د افغانستاني، کمې پکې د نورو هیوادونو څخه راځي. مالټې دې دلته ایښې وي، دا مالټې ماشاءالله د رنګه خو ښه تازه ښکاري. څو رقمه مالټې لري او د افغانستان پکې اوس مهال شته که نه؟ هغه د افغانستاني هغه دي، دا ایراني دي او هغه پاکستاني دي. 3 رقمه ایرانی، پاکستانی او افغاني. تا ته پکې کوم یو ډېر خوند درکوي؟ رښتیا چې ووایې. بس هغه هم خوږې دي، هغه هم خوند او دا هم خونددار دي. ډېر پکې کوم یو دي؟ ډېرې هغه یې ونیسه نو. دا ایرانی؟ ایرانی تا ته پکې ډېرې خوندورې دي. ته څنګه؟ جوړې په خیر یې؟ الحمدلله. شکر چې جوړې. ستا څنګه کومه مالټه پکې خوښېږي؟ زما خو خپله چې اوس وخت کې چې د وخت د سیزن سره که نه، اوس افغانستان خلک په سیزن میوه خوري. اوس وخت کې چې سیزن چې دی د سواتۍ زیات ګرم دی او د ایرانۍ. یو خو اقتصادي هم لږ، یو بله خبره ده پتانې اوس وخت کې ډېر ارزانه هم د 500 روپۍ من لږ په دې وخته پورې نه ساتل کېږي، ګان کس یې ساتلی شي چې چا ساتلي دي که نه. او تا ته ډېر پکې کوم یو خوند درکوي اوس وخت کې؟ اوس وخت کې خو چې دی عموم کې دا مالټو کې، په ټولو مالټو کې اوس وخت کې چې دی ایرانۍ لال، خالص لال یې سي ده. خالص لال. صحیح ده. دا مالټې که ستاسو اجازه وي
وبه یې ګورو چې کوم یو یې ډېره خوندوره ده. زه یې نه خورم دوستانو چې بیا داسې نه خبره بلې خوا ته لاړه نه شي که نه، یا که زه چېرته ویم چې افغانۍ خوندوره ده یا ایرانۍ یا همداسې سواتۍ، بیا به زمونږ زیاتره لیدونکي او دوستان وایي چې تا د خپل زړه نه وویل. نو داسې یو کس ګورم چې بېوزله وي او داسې غریب کاره وي که نه، په هغې باندې به یې وخورو چې د هغې نظر څه دی که څنګه. دلته به یو کس پیدا نه شي، هغه کس څنګه دی؟ دا یو سپینګیری بابا هلته ناست دی، په دې به یې وخورو. بابا دلته راوله، بابا ته راوله وبخي دوستانو. دا بابا له بده مرغه چې څه تکلیف څه ناروغي هم لکه چې لري، نو له دې سره به خبرې وکړو. ته داسې یو کار وکړه، حساب به یې کوو وروسته له خپرونې چې څومره مصرف راځي هغه به وروسته حساب کړو. یوه مالټه ایرانۍ، یوه پاکستانۍ او یوه افغانۍ پکې راواله. په دې بابا به یې چک کړو. دا د جلال آباد ده، دا د جلال آبادۍ راوړې ده، د افغانۍ مالټه ده، او د دې تر څنګ دوه نورې م راوړه، دا د ایران ده، دا پاکستانۍ ده او دا سوات شوه. دوستانو 3 رقمه مالټې دي، افغانۍ، ایرانۍ او پاکستانۍ. دلته دا بابا چې ناروغي هم لري له بده مرغه او غریب کاره دی، لکه چې ورسره به زه خبرې اترې ولرم او دا مالټې به چک کړو. ته راشه تاسو خو د دې په پرې کولو باندې ښه پوهېږئ که نه، دې بابا ته یې پرېږه چې خوند یې وګورو. زه به بابا سره یو څو خبرې اترې ولرم. ستړی مه شي حاجي صاحب، جوړې خیر اوسې. السلام علیکم. خاص صاحب په خیر یې؟ کور ودان، مننه، ژوندی اوسې. حاجي صاحب دا راته ووایه چې د کوم ځي او دلته دې څه کول؟ ولا دلته راوتلی په شکل دی لغمان یمه دلته کابل کې یکوتوت کې پاتې کېږو. ولا هغسې راوځي لږ زره کله سره راغلو په شکل. ژوند څنګه دی؟ اقتصادي ژوند، عادي ژوند؟ ولا ښه ده، چلېږي او د افغانستان کې چلېږي. نو غریبي بل شی خو نشته، بغیر له غریبي نه بل څه هم نشته. د کور سرپرست خو به پخپله نه وي؟ نه، د کور سرپرست خو خپله یم، نو د کور سرپرست خو یم خپله یم. څنګه زامن لري نه لري؟ هغه واړه دي، زامن مې واړه دي او نور واړه دي او خپله هم کاروبار نه کوي؟ خپله هم کاروبار نه کوم، ګرځم بدر بدر. نو کورنۍ مو اقتصادي ستونزې ډېرې لري؟ اقتصادي ستونزې ډېرې دي، واقعي ډېرې دي. کور څنګه؟ کور لرئ دلته؟ یکوتوت کې شکر دی، کور لرم، پلارنی کور دی. پلارنی کور دی، سمه ده حاجي صاحب. نو حاجي صاحب اقتصادي ستونزې لري، له بده مرغه داسې زمونږ ډېری افغانان له داسې ستونزو سره مخ دي. په دې هیله چې ټول افغانان له داسې ستونزو څخه ووځي. داسې یو کار به وکړو حاجي صاحب ښه، زه به تا ته مالټې هم واخلم، خو مخکې له هغې دغه 3 رقمه مالټې دي دلته، افغانۍ، ایرانۍ او پاکستانۍ. د دې نه به لږ لږ وخورې ته، بیا به رښتیا راته ووایې چې کومه یوه یې ډېره خوندوره ده. صحیح ده؟ اوس د پاکستانۍ تاسو د افغانستان منډې کولی شي څنګه دی؟ حاجي صاحب د پاکستان دا مالټه په لومړي سر کې وخوړه. ښه، دا بل هم پرېږه، خیر هغه به وروسته وخوري، اوسې کېده. دا د افغانستان ده؟ دا د افغانستان ده دوستان، د افغانستان د ننګرهار ولایت د بټي کوټ مالټه. نو د افغانستان دا د افغانستان د حاجي صاحب ټول وګوره چې کوم یوې ډېره خوندوره ده. خوندوره به خو وي دوستانو. اوس مهال نو حاجي صاحب د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ د دې مالټو نه دا خوږه وه. اوله ښه وه که دا دویمه؟ دویمه خوږه وه، د افغانۍ دویمه یې ښه وه. دا درېیمه مخوره، بیا اخره کې ووایه چې په دې 3 واړو کې کومه یوه یې ډېره خوږه وه. ښه دوستانو، دا د ایران ده؟ دوستانو دا د ایران مالټه ده، او 3مه مالټه ده چې حاجي صاحب یې ذایقه ګوري. وبه ګورو چې حاجي صاحب پکې کومه یوه ډېره خوښوي او کومه یوه پکې خوندورې. خو ټولې د الله جل جلاله نعمتونه دي،
خوندورې خو ټولې دي خو چې کوم یوې پکې ډېره خوندوره ده اوس به حاجي صاحب وایي. حاجي صاحب تا خو دا 3 رقم مالټې وخوړې، په پیل کې پاکستانۍ، بیا افغانۍ او اخره کې ایرانۍ. کومه یوه ډېره خوندوره او خوږه وه؟ د افغانستان مال په خوندور په دې کې نه پیدا کېږي. افغان مال ډېر خوندور وي. افغانستان ډېر ځکه اوبه یې خوږې دي که نه؟ اوبه یې خوږې دي، مال یې خوږې دي. دې مثال دی لکه جنت دی د وطن. بلکل. کور ودان حاجي صاحب ژوندی اوسې مونږ درته څه وکړو؟ ډېره مهرباني. لږې مالټې وتله حاجي صاحب ته، بس زمونږ له خوا ورته دې ډالۍ وي، همدا افغانۍ مالټې. ښه وخت، خدای په امان. دوستانو د کابل ښار د حضوري چمن دغه سیمه ده چې دلته بېلابېلې تازه میوې پلورل کېږي. تاسو د دې سیمې یو څو ښکلي انځورونه وګورئ، بیا هم مالتیا مو وکړئ. زه به دلته د دې مالټو حساب پرېږدم. دوستانو د کابل ښار حضوري چمن سیمه ده، نو دا چې دی د کابل حضوري چمن دی. نه پوهېږم زه خو پکې چمن نه ګورم، ځکه له بده مرغه ټولې پکې خاورې دي او چې کله بارانونه واورې وشي بیا پکې خټې وي. نو په دې هیله چې دا چمن راشین شي، ځکه څو کلونه چې زه خپله ګورم دلته ما پکې داسې 1 متر چمن هم ونه لیدلو. دا ورور ولاړ دی دلته، نه پوهېږم چې څه کوي. له دې سره به خبرې اترې ولرو چې ولې دلته چمن نشته. ستړی مه شې وروره، جوړې په خیر ښې صحت دې ښه دی که لاري د اجازه ده یو څو خبرې ولرو. مهرباني که ځان راته وپېژنې او څنګه دلته ولاړ وي. حضوري چمن ته دې کتل، چمن خو پکې نشته البته، خو دې سیمې ته دې کتل. خالد صدیقی یم، لوګر ولایت، او دلته کابل کې اوس فعلا اوسېږم. بس چکر راغلم، نو چمن خو نشته، داسې په نوم چمن دی، ټول خاوره دی، بس ماشومان دي، ځوانان دلته لوبې کوي. د همداسې موږ هم راتاو سو مال یو چکر وګورو. نو تا خو دلته کله په خپلو سترګو چمن لیدلی او نه و لیدلی؟ نه، له پخوا نه همداسې خاوره وه، همداسې بس خاوره وه. بس یو 2-3 ځلې لکه چې دلته پکې چمن وکرل شو که نه؟ تقریبا 100 کاله مخکې دلته د عزیزي بانک له خوا نه ورته کوم بل شرکت و، لږ کار پرې شروع کړو، بیا هغه هم توقف شو، بېرته همداسې پاتې شو. نو اوس دا نوی حکومت نه، امارت اسلامي نه، دا خواهش هم دی چې دغه لږ ګلان، لږ ونې، لږ سبزي جوړه کړي، چې دا هم فضا لپاره ښه دي، هم دا ځوانان پکې لوبې وکړي، ماشومان ته څه وګورئ، دا خاوره ته وګورئ. دوستانو دلته زیاتره خلک بیا د کرکټ، فوټبال او د دې ترڅنګ ځینې نورې لوبې کوي. په نوم چمن دی خو چمن پکې نشته، چې دا چمن چیرته الوتی دی؟ ولا نو چمن خو نشته دی. نو دا نوی حکومت له خیر سره چمن هم به کوي، نو ونې هم به ږدي، خامخا نو کار به کوي. اوس د دوی کارونه ګورو، موږ راضي وو، هر چېرته دا کارونه بیا رغونې شوي دي. بلکل لکه موږ خپله زیاتره خپرونې د کابل ښار په پل سوخته سیمه کې همداسې د کابل ښار په نورو بېلابېلو سیمو کې جوړې کړې وې چې بیا رغونې شوي دي. نو په دې هیله چې د حضوري چمن ته هم پاملرنه وشي، پکې بیا رغونه وشي، کار ورته وشي، نو دا به ډېر ښه خبر وي، ځکه دا ډېره پراخه ساحه ده او تقریبا په سلګونه جریبه ځمکه ده دلته. او دا چې کله بارانونه واورئ خټئ، او چې کله بیا نه نو لږ شمال یا بادي، بیا دا ټول کابل ښار ورسره د خاورو دوړو څخه ډک او د ککړې هوا زمینه مساعدوي. خپله څه مصروفیت لري؟
زه خپله کارمند دولت اوس مهال هم د دولت کارمند دی. دولت سره کار کوم. ډېر ښه. کومه برخه کې؟ زه بانک یم. بانک کې. ډېر ښه. څنګه ژوند څنګه دی د ورځو کې؟ ژمی په خیر تېر شو، دا دی لږ پاتې دی، ډېر تېر بس شو. ژمی په خیر تېره شو، اوس نو ژوند ښه تېرېږي. بس موږ خوشحاله اوسو. دغه اوس فعلا دا حالت کې څه ارامي دي، صلح دي. موږ په ارامي غوندې ارامي کې هر چېرته ګرځېدی شو، ملګرو سره چکر وهلی شو. مخکې خو جنګونه زیات وو، متاسفانه د دواړو خواو بس وضعیت ښه نه و. نو اوس موږ ډېر خوشبختانه خوشحاله اوسو، صلح او ارامي راغلی زموږ هېواد ته. اوله خوا ته هر ولایت ته ځو، چکر و، همدغه موږ ته یو غټ لوی نعمت دی. ډېره مننه کور ودان چې موږ ته د وخت راکړه او زموږ پوښتنو ته د ځوابونه راکړل. په وروستیو کې څه پیغام، څه وینا لري ټوله نړۍ کې د زموږ هېوادوال او بېلابېل هغه کسان چې زموږ په ژبه پوهېږي هغوی دې ګوري، څه ویل ورته لري؟ بس داسې خاص ویل نه لرم. بس همدا یو ویل مې دی چې دغه چمن ته لږ ذره پام وکړي. د امارت نه دا غوښتنې ده حکومت نه چې دغه کې لږ ذره پام وکړي او دغه لږ ونې د بعضې ترتیباتو ته جوړ د اقله چمن پکې بیا چمن نوم ورغول شي چې دا د چمن یا حضوري چمن نوم ورسره ژوندی پاتې. ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسي چې موږ ته د وخت راکړ. دوستانو هیله ده دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. یو وړوکی غوندې راپورتاژ او خپرونه وه چې موږ تاسو ته د کابل ښار د عیدګاه جومات په دې سیمه کې او د دې ترڅنګ د حضوري چمن دغه سیمه چې تاسو وکتله. په دې هیله چې زموږ د کابل ښاروالۍ دې سیمې ته هم پاملرنه وکړي. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو خو لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه. د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.